عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي. حضرت زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: چا چې یوه روژتي ته روژه ماتی برابر کړ، الله جل جلاله به دته د هغه د روژې برابر اجر او ثواب ورکړي، پرته له دې چې د روژتي له ثواب څخه کوم څه کم شي. په یوه روایت کې راځي چې که څه هم په یوه خرما او اوبو سره روژه ورماته کړي. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم.